زه اول سلامونه وړاندې کوم ټولو دوستانو ته. زما دپاره اول ځل و چې د طالبانو سره رښتیا مخامخ ډایالوګ سره او ناسته کې کېناستم. ما سره دا اول ایره وه چې کیدای شي دوی موږ سره ونه ویني، خصوصا افغاني مېرمنې چې راغلي دي. نور ځلو کې یوه به یا دوې به وې، دا ځل یې 11 مېرمنې وې او زما سره دا مې ویره وه چې کیدای شي موږ سره دوی ونه ویني، مګر دوی زما برداشت اوس ډېر ښه دی. دوی موږ سره ولیدل، کېناستل، د چای په وقفه کې، د غرمې ډوډۍ په وخت کې په مجلسونو کې خبرې مو وکولې. ځینې اندېښنې چې د موږ طرفه وو او دوی هم اندېښنې چې درلودلې، یو بل سره کېناستو او خبرې مو وکولې. هو دوی وینا وکوله او ویې وی چې که چېرته موږ د حکومت سره شریک شو، آینده کې به افغاني مېرمنې اجازه به لري چې دوی تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، کار وکړي، د میراث حق به لري، د مالکیت حق به لري. دوی کولی شي چې صحیح یو د سولې په محیط کې غواړو چې دوی کار وکړي او یو د خلاف ښکاره کړه چې موږ به مخلوط ایجوکیشن یا کو ایجوکیشن به نه غواړو. دوی کلاسونه به بیل بیل وي، خو موږ ممانعت نه کوو چې ښځې د تعلیم نه وګرځوو. د ښځو د حقوقو په هکله خو دوی ډېر زیات وضاحت یې ور نه کړه، صرف عمومیاتو باندې خبرې وکولې. نو زه هیله منده یم چې دوی خپل دریځ کې لږ بدلون راولي او ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې خاصتا د پښتنو په سیمو کې نجونې مکتب ته نشي تللی، امنیتي ستونزې شته دي او شفاخانې نشته دي. اکثره دوی نور ځایونو ته، پاکستان ته په ډېر غربت باندې یا هندوستان ته روانېږي. که موږ وکولی شو په هره سیمه کې مکتبونه ولرو د نجونو دپاره او دوی تعلیم وکړي، ډاکټران یې ولرو، نو ضرورت نشته چې موږ بل نور ملکونو ته لاړ شو. نو زه امیدواره یم، هیله منده یم چې دوی خپل دریځ کې لږ څه بدلون راولي او د ښځو ملاتړ وکړي. پرېکړه لیک خو ډېر زیات ښه دی، زموږ په زړه پورې شیان پکې راغلي دي او ټوله موافقه ورباندې وشوه. خو یو ستونزه ده چې په دې کې باید یوه کمیټه ټاکل شوې وای چې د کمیټه باید نظارت یې کړی وای. دغه که چېرته کومه تخطي کېږي، چېرته کومه سرغړونه کېږي د دواړو شاوخوا نه، هغه کمیټه باید دا یې جوړولې وای. خو متاسفانه د کمیټې او د نظارت خبره په منځ کې نه ده راغلې. زه خو نه کوم سیاسي ګروپ نه یم او نه د حکومت کوم استازی یم، خو من حیث د یو انسان، من حیث د یو ښځې، من حیث د یو پښتنې ښځې، زما دپاره ما مخکې چې وویل چې دوی په برخورد کې ډېر بدلون راغلی دی او زه هیله منده یم چې نور په عملي بخش کې دوی د تاوتریخوالی لږ کم کړي، ځکه چې هر طرف ته افغانان مري او خصوصا د ملکي وګړي او ماشومان ښځې چې مري، دوی په دریځ کې لږ کمی راشي، تاوتریخوالی لږ کم شي په افغانستان کې.